درود شریف کې څوک کوئی غمونم په ګوري ختمېږي تا پړ کې سہاجت ته کته نه غواړي الله ته خپل الله ته خبردار دی هغه حاجت به خدای پاک پوره کوي او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوي مخ ته رستو سره درود شریف وایي ښه کله چې کوي یو صحابي دعا وکړه حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت من گزار تلوار دی وکړه نو دا الله رسول څنګه حکم وی چې کله سوال وکي او دعا کوي نو بیا په اخر کې په معرفت وایا نو خدای بری دعا قبول کړي د دعا د پاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب ډېر ځاتې خدای لومبه د خدای حمد وایي کلم چې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای ته یاد دي چې الحمدلله رب العالمین دوره پورې مو یا ورپسې درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه ځلنه دعا کوي او په اخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي که خیر ان شاء الله نو درود شریف وایي ښه بعض خلکو یو پروپاګاندا کړې ده وی په ناسته به په ولاړه به نه سو کوئی لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماری په کونډه به دی وی خوږي مینن سبا خدای چا کونډه خوږي بیا به ار سړی وی چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویل ځکه مې کونډه خوږي دا غلطه ده دا د درود دشمن دی ظالم آداب په خپل ذریعه درود شریف آداب اداري چې یک طرف ته یک سو کینا او قبله ته مخ کو چې ایسو کم نینو درود شریف وای دې خبره ده لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وای یو دای چې کوم وختو کې منې نو هغه کې مو آیا لکه په دسمات نه ذکر کولې چې نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولې چې نه درود شریف هغه کې مو آیا چې بربندې ما ذکر کوم درود شریف وای نور یو ټیم چې د نه پاتې نشي په هغه کې په پروانه کې مو اړه په ګرځېدو کې مو آیا په حضور پاک الله پر رضایت خوشاله ها اوس د تر درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغشتل شي نمونه دو دي ښه اصل نمونه خو ډیر دي خو دا ذاتی دو نمونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوه کې چې یو واغشتل شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا بوای او نو ګناګار شي او هغه کې یو حدیث د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل د منبر په دی لومبه په قدم کې خود نو امين چې په دوی مې کې خود بیا وی امين نو چې په درې ما باندې کې ناس نو بیا وی امين نو چې صحابه ته تاسو کړه الله رسوله مونږ خو چا دعا و نه لري دا استا امين امور وی په یو پوله چې مې قدم کې خود نو حضرت جبرئیل علیه السلام ما ته وی چې د چامور او پلار جم دی وی او دې دومره خدمت اونکي چې د مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسې دي هلاک کی رغم انف رجل او د په خورو ککړه شي خدای دې هلاک کی نو مالک دې نه معلومه شو چې مور پلار د چا جم دی وی دې به خدمت کوي دومره خدمت بکوي چې د مور او پلار د خدمت د وجه ځان جنت ته ورسې او که دومره خدمت ونکا نو ګورې خیره چا کړی دا جبرئیل علیه السلام امین په چا ویلې دي حضور پاک نو دا خیره به قبلېږي که به نه قبلېږي ټول د مور او پلار قدر کوي ښه او عزت او احترام چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ږدي خپو ولې یو دوه لاسونه ږدي مور له په اوږو یو دوه لاسونه دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وخېږي دعا او دغه دوا ډېره زیات قبلېږي اسیم مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې رشې دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ازغلی مور له وړه لاول مور له وړه د هغې نه پس کوروانا نه ورکوه لاول پلار له وړه د هغې نه پس وړه او که کوټې ته دې یوړل مجبوره بعضې خلک شته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه دویم څه وی په دویمه په وړه چې کېناستم په دویمه یا درېیمه وخیر چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادتونه کې چې ځان په خدای وبخي ورسېدې دې خدای هلاک کړي نو رمضان کې به دونه عبادت کوي چې ځان په خدای وبخي که دونه مو نه که نو خیره جبرئیل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک ویل
او په بله پوړی سوې چې څوک ستا نوم د چا مخکې نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو یې دې دې خدای هلاک کړي. نو خیره جبریل علیه السلام کړې ده او آمین پې رسول الله نوم واغېستلی شي نومونه څو شو محمد یا احمد. نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ښه اللهم صل. او که بار بار په یو مجلس کې نوم اخېستی شي لکه یو نعتخوان دی او بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دی چې وی مستحب. بلکې بعضې فقها خو چې په هر ځل به واجب دی وایي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب. او که د پیغمبر مبارک صفت واغېستلی شي لکه رسول الله شو نبی درود شریف واجب نه خو مستحب دی. درود شریف کم بهتر دی په ټولو کې بهترین درود دا د مانځه درود ابراهیمی دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی دا یو درود شو. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما په ټولو کې دا بهتر. لیکن هر اللهم صل راضی یا وصل الله ټکی راضی بس دا درود شریف دی. یا اللهم صل پکې راضی یا وصل الله او ډیر مختصر درود وصل الله علی النبی الامی وصل الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډېرې دي دا ټول ویلی شي. یا دا مې چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد ډېر فایده شو. او که ورسره د آله او اولاد ذکر کړل صحارو شریف بوایو که خیر انشاءالله ټول بوایې ښه او تسبیح ځان لوالی په هغې وایي ټونو د موبایلو نه څه جوړوي او چې ماسخوتن سملی نو ټول ملګري یو 100 کرته یا 200 کرته درود شریف وایي. کیدای شي د درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې در آرام وکړي. زموږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دی. دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه. یو ځل په لاره باندې روان وم یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ مې دی وی هغه کوی له ورغلم وی کوی کې برقه نشته خدای او زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته. یو جینۍ وه ګډې چیلی سرولې ماشومه جینۍ وه ماله راغله ما ته ویې کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم دې کوی کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري په سر وباسم وی ما ته وي د لره وباسم ما وی او ماله کې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلی سرې هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ټکې وې او چوپ یې کړې او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو راختې د کوی سر ډک شو. وی ما ته اسکه باباجي کاکاجي وی اوبه مې وڅښلې وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې اوبه بیا واپس لاړې ویخله ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه مې بچې پیری کې انسان لورې وی نه زه خو د انسان لور یم پیری خو نه یم دا دې څه چل وکړه یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخلله جادوګر نایس جادو نشته دا څه دي وی دا هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي او چې کم دې څه حاجتي او نه پوره کېږي نه حاجت یې زه درود شریف نو خدای پاک حاجت پوره کړي. هغه حاجت اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو درود شریف مې ووایې اوبه د کوي سر له راغلی چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووایې اوبه واپس پل. دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري. روحاني اسباب چې څومره که نه دا مضبوط عقیده خو ماشومه وه بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولی ورکړي چې دا ګولی وخوره دې سره به د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي د هغې پوره یقین و بس عمل پرې کوه درود شریف او داسې کېږي. مولانا زکریا علیه یو واقع لیکلی پلار او زوی حج له روان و یا عمرې له یا حج له زه پکې په لاره په سفر باندې روان وي دا پلار ناجوړه شو ناجوړه شو الا ورته نه شوی ساری دی قافله ته لاړه او ده ته یې ویل چې بس ته دې پلار ته کښېنه دې تللی نه شي او ته یوازې تللی نه شي نو ته ده ته ایثار شه قافله ته لاړه او دی خپل پلار ته ناست دی پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن و
خدای پاک پلار مې مړ شو، دا خو د سفر زندگی ده او سفر دی، دلته خو زما څوک شتم نه، دشت و بیابانم دی. نو ده په هغه پلار سې کم کلی و هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مبخه زه مسافر پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی، مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کړئ. هله ښه خلک وو، وی ضروري کوم ځای دی؟ پلانکي ځای کې. ځه مونږ چارې بیلچی کفن درړو، فکر مه کوه ته پلار له ځه مونږ درځو. راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست، پلار خر د مخ نه هغه صادر لر کا پلار ته ګورو، پلار ته وکتل د پلار مخې د خر ګرځېد، مخې بدل شو. مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده. خدا سي یو کس دیږي په امت من حیث الامت به نه کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. څنګه مخ د خر شوی دی، د فوراً په صادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی، دی بېهوشه شو پرېوته. یا خدای پاکه دا څه شو؟ اوس په خوب کې دی ویني، په دې بېهوشۍ کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه و حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان دی؟ وی د الله رسول پلار مې دلته راته مړ شو، دغسې د خلکو له لاړم چې راشه د ما پلار را سره ښخ کړي، مخ بدل شوی دی، زه دې له راغلی خدای دې له را رسولی. خوب کې هم دا دی، وی مخې کولاو که صادر مې لرې که ریخ که د پلار مخ مې ټیک شو، د مخکې نه ښکلې شو، نورم خشته شو، مخې دلنده شو، ډېر زیات خوشحاله شم. او رسول الله مبارک ته وایم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړه، ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي، دا خلک به څه وایي چې دا موږ تا خر له راوستو که انسان له دې راوستو. تا ته څه پته ولګېده چې ته رالې؟ واوره ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی، پښتو به هغه درود شریف ما له را رسول. ګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علی عند قبری سمعته صلى علی نائیا ابلغته. حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وی زه ډایرک په خپله اورم، او چې څوک د لرې ځای نه وی نو هغه ما ته را رسولی شي. او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. دا الله فرشتې په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتې یې ما له را رسوي. او بیا څنګه یې ور رسوي؟ فرشته لاړه شي ورته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن په تا دومره درود شریف ویلی دي، فلانکي د فلانکي زوی نن په تا دومره درود شریف ویلی دي. باقاعده فرشتې ورته د پیغمبر مبارک هغه درود شریف رسوي. اسیرونو تاسو د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای دی، خو زه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم او تاسو ته هم د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه اخیستلی کېږي، تا د پلار نوم هم اخیستلی کېږي. تا چې درود شریف ووایې نو فرشته یې یوسي نو پیغمبر مبارک ته څه وایي؟ وایي پلان د تورنګزو د کلي د پلانکي زوی نن په تا دومره درود شریف ویلی دی. نو رښتیا چې پیغمبر مبارک ته دا پیش شي نه به خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي. او تاله به غټه فایده د درود شریف دا ده، ثوابونه خو په خپل ځای دي هغه نیکي، خو د درود شریف غټه فایده د ټولو نه مضبوطه فایده دا ده چې د درود شریف د برکت نه به ستا او ستا د پلار نوم روزانه د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي. نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل. وی نن هغه فرشتې ما دې تپوس وکړو چې د فلانکي علاقې یو سړی خوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود وی او را رسېږي، نن خو د هغه درود را ونه فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی. وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی؟ وی د هغه شکل بدل شوی دی، خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو. هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و. د زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی. خلک د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځ وکړي، حج ته لاړ شي د بیت الله، مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي هلته منځ وکړي او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ او په حضور پاک درود او سلام وکړي. ډېر خوند کوي ډېر. وګورې داسې بدقسمته پکې شته دی
دا ګورې په جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم او دروغ ګناه ده. یو سړي نه مې تپوس وکړو هلته تلې عمرې له تلې عمرې له دروازه یې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نو تلې ته مسجد نبوي ته مانځه له نه تلې وی تلې مونځ مې پکې وکړو نو ته سلام له نه ورغلې وی نه نه یم ورغلې مې ولې وی ډېر لوی رش دی نو وی د خدای سپېره دلته کې 1000 روپۍ نیسمه چې لکه زر درویش یم چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه وي او که ورپسې نه وي رش دی دومره ورځې یې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنه رلې بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغوی سهار هم ورځي سلام هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چې ما باندې څوک سلام واچوي او دې تپوس کې وقت بلته الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمکه حرام کړی دی چې د پیغمبر غوښه بنه خوري د پیغمبر وجود بنه خوري فنبي الله حي يرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدې دی روزي وته ملاويږي هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام ویو هلته ډېره بې ادبي نن سبا کېږي ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دا پیغمبر د آواز نه آواز نو چته ډېرې چغې به نه وي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنگلی د پاسه لیکلي دي نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه الصلاة والسلام به په خپل لکې راولې چې پیغمبر مبارک علیه السلام چوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې کوشش بکاری چې ډېر وخت هم وانه لئ چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې مو نه وایي او شور هم نه کوي او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستي او تصویرونه وباسي په تصویرونو خو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعضې خلک پکې داسې بل زه ګاډي ته ختېدم راغی یو تصویر در سره وباسه میں بچی برکت لو باسم گناہ برکت لگے برکت لو باسم ماوی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو باسم ټول هلته کې په حرم مبارک کې خلک ناسي ویډیو کیمرو سره ویډیوګانې جوړي او یو بل تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خواجو سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده ناروا دي او هلته څوک چغې وباسي نو چغې به هم نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب به په حضور پاک سره بیا چې یو قدم ور مخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو سوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام وایي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام به چې السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم صفتونه دی به وکړي او چې یو قدم ور مخکې شي نو بیا یو بله سوړه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته ده هغه به هم صفتونه وکړي بیا خلک لږ مخکې شي مواجهه شریفه نو قبلې ته مخکې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه به سوال نه کوي د هیچا نه به هم سوال نه کوي سوال به په دې ټولو څیزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه به کوو الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې نو د الله نه به سوال وکړي هلته ډېر خلک دي او سلام اچي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام خو دا پکې شرط دی چې په هغوی سلام اچي نو بیا به ورسره په دواړو شیخینو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هغوی به هم سلام اچي زمونږ د مولا علي قاري لیکلی زه به راته نه اشعة اللمعات کې شیخ عبدالله رحمت الله علیه لیکلی دا د مشکات شریف محشي دی یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو خو د هندوستان نو یو کال حج لته
د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلي. نو اوس هم چې څوک حج لدي نو دوستان ولا راغون شي، نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تاسو که تعالی سره ورم ستاسو سوال جواب دی. دوست یو ناغه داسې خراب سړی و، د صحابو پسې به بدر دوی، نو هغه له ورغه سدي پکاري چې دلته نه وی دا ما خو یې سم نه دی پکار نه کسبي ما ته وایه یاره دا ما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بل به وکړم که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی ولا والله سره وس کې ولې به نه پوره کوم وعده ده. وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي، مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ. نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلي دی خدایه خلک تا ته واسطه یم هغه سلام ورته ورسوه، او که نومونه درته یادي نو ویلیم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي چې خپل سلام واچوي نو زما سلام من په حضور پاک بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي، تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر دا ستا دشمنان دي، دا دوی د وجې دله نه راځم، دا مې په سترګو ښه نه لګي. مې چې هلکه ظالمه دا چې نه بس دا مې نه لګي، مې چې دا خو زه نه شم. چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم، په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپله دغې سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام کوی. وی مې نه خو وایي چې هلکه ستا د چا وجلې نه دی، نقل کفر نه باشد، دا خو زه نقل کوم. ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکي د پلانکي زوی دی او د هندوستان د پلانکي پتا سلام وای او د سلام نه پس زمام دشمنان دي استام دشمنان دي. دا مې وی ویرالم خپل بلډینګ ته ودشم سمله خوب کې خپل کلی نم چې خپل کلی کې ما او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عمرګری وسره دی، دغه دوست مې موالار دی. وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي. نبی علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو، هغه ګونکه په ګوته اشاره وکړه. وی عمر صاحب سره وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چې یاره دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په د خپلو ملګرو خفه شو، نور د حالاتو نه نیم خبر. وی چې د حج نه واپس اشنا مې رانغی، وی چې مې په قلار شو نو زه لاړم کلي ته چې ما دا دوست بیمار به چې ما له رانغلی لږ بیرته وی چې د ورلم دروازه مې ووایه اواز راکړه څوک یې مې زه پلان کیم د حج اوس ما له ملاقات له رانغی رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم. وی هغه دا وی دی، وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې غسلخانې ته ننوتې باتروم ته ونوته مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ. خیر کې دروازه ماته کړه، چې دروازه ماته کړه نو په غسلخانه کې چا په توره والی اړې نه دی معلوم چې چا په توره والی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا ورځ ټیم معلوم دی؟ وی چې ولې نه د خاوند د مرګ ورځ خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقا ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی وی ما ورته وی چې وهونکې ما ته معلوم دی. وی څوک دی ته خو حج ته تللی وی ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د میت سروالی او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشغې کې یو واقع لیکلی درته حواله درکوم. کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک حج له به ته خو وخت به یې تېره پخوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېره. اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي، اوس خو 78 ورځې تېرېږي مدینه منورې ته. 78 ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي. هلکه چې مدینې منورې باندې خدای در باندې فضل وکړو لاړې ته هر مانځله جومات ته ځه. د مسجد نبوي مبارک د جومات خو ډېر لوی فضیلت دی. یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې د یو منځ که دومره ثواب یې کېږي لکه نورو جوماتونو کې چې زر منځونه کړي. بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی، اگر چې هغې کې یو راوي دی ابوالخیر کې داسې دی چې که یو منځ دی په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب یې کېږي لکه د نورو جوماتونو کې چې د زموږ بدقسمته خلک په هغې کې هم بلډینګانو کې پراته دي. دونه قیمتي منځ دی
چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر منزل جمعات ته ځي او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دي هلته مزدوري کوي د چا دکانونه هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار خو ټول اوزګاري خلک که نه نو هر سار مانځله مستي سم دی که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړي چې پاکستان او ماسخوتن هم ټول خلک اوزګاري نو سار او ماسخوتن دا دوه منځونه خو پکې کولی شي نو زه مسافرو ته هم ویم که ګاډی درته میلاویږي په ټکسي ځان له کوې څلور پنځه کسه خو حرم ته ځئ منځ پکې او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته لکه ویلې ده هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه ده نو بعضې دي خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خدا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تیر کړي دي ټول منځونه پکې کړي نو دغه حالم به ته او په نبی علیہ السلام مبارک به درود شریف وي او خوشحالي اواز به وي خلکو له به خوند ورکو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه ولا ډوډۍ نو چې څنګه بوت نو مالدار سړی نوکران یو مفتی شفیع صاحب لیکلی نوکران د مخکې نه ورته په کوټې ته دننه که او ورته ویې براو باسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایې زموږ اعتراض نشته فکر او په عمر ولې وی راوسته ولې پرېکړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو څه ولې چې دلې جوړه کړي هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدي دونه وینه چې سړی جم دی پاتې کړي دله ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې وي په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله ما ته وایي چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زمانه دا د ژبه لاړ حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی هغه ژبې مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې به شروع کړې ټیک شومه او راویښ شو بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شومه رالم ښه شوق سره مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج له وی په ډېر شوق لګي ډېره ښه ده وی ما ته شاګردان وایي چې داسې دعوتونو پسې ګرځه به پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما ایمان دی که نه چې پاک څوک مانه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو ځای کوي ما خو یو یقین پیدا شو وی چې بویتلم په اقا کور یې وردن نه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوي خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشه کوټې ته یې وردن نه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی غټ بیس غټ د انسان و چې بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وی چې دا پیژنې زه څه پیژنم حیوان دی بیزو ده نر بیز د ما ته څه پته لګي وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي مانه ژبه پرې کړې وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړه نو به خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم تر اوسه څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې د اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به هم وی او د بقی مقبرې ته به هم ځي د بقی په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي د 100,000 نه زیات او احد ته به هم ځي په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي څه خو خیر ته بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي خو تقریبا 80 او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه دی هغه سره دوه ملګري په یو ځای دفن دي او یو دی خلک ځي د صحابه پیغمبر مبارک به احد ته او بقی ته به نو بقی ته تلل او احد ته تلل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه ده دلته اوس هم چې څوک مړو له لاړ شي نو تماشې له به نه دی
د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې له به نه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم. حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړې وه. نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. وایي مکه خلکو به غلط رواجونه کول، اوس یې کوئ. فانها تذکر الاخره، دا سړي ته آخرت را یادوي. په دې نیت تل پکار دی چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ، څومره لوی عالم او نن د خاورو لاندې پروت دی، څومره لوی سردار او بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی. نو زه به هم یو ځل دې آخرت به سړي ته یاد شي. نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا ده د مکې مکرمې مقبره، هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته نه لګي. او یو د حضور پاک بیبي ده پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، د هغې قبر معلوم دی، اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې سو. خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه، او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه.